تازه او د افغانانو لپاره ډیر لوی خطر. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. اوچا بشري مرسته رسونکي په افغانستان کې لوی خطر سره مخ دي. سږکال یې 114 تنه نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږکال د بشري مرسته رسونکو له ډلې 114 تنه نیول شوي دي. هغه څه چې د ادارې د بشري کارکوونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتني راپور کې چې په خپله ویبپاڼه خپور کړی لیکلي نیونې افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې لیکل شوي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډیرې پیښې ثبت کړي دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 93% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپل چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمې شوي، خو زیاتوي په تیره اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي، هغه څه چې د ادارې بشري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي. په دې پیښو کې 40 حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 10 پیښې په پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارموندنې په ګمارنه کې، 2 پیښې د ګټې اخیستنو په انتخاب کې راپورته شوي دي.